أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، کم وخت چې مو کفار په غوښو ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غوښې څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ، حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و، هغه د قیادت مرکز عریش ته ولاړی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او هغه د محافظونو ټولۍ د عریش پر شاوخوا ودرېده. اول هغه څوک چې د جنگ اور په بل سو الاسود ابن عبدالاسد المخزومي و. دغه اسد یو شریر، بدخویه او مغروره سړی و. دا د قریشو د لښکره څخه راووتی او ویل یې، ما د الله سره عهد کړی دی چې یا به د مسلمانانو د حوض څخه اوبه څښم یا به یې ورنړوم او یا به د دغه حوض سره وژل کېږم. دا د کفارو د طرفه اول نفر و چې د مسلمانانو پر لښکر یوازې راووتی، خو د مسلمانانو د طرفه حمزه ابن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ورووتی. د دوی په مابین کې د تورو وارونه شروع سوه. حمزه رضی الله تعالی عنه پر پښه په توره ووهه او پښه یې د پونډۍ پر مابین ور پرې کړه. د اسود د پښې څخه د قریشو و طرف ته وینې فوارې وهي او غذار سو، خو په پروتې د حوض و خواته ورسکېږي، غواړي چې خپل قسم پر ځای کړي. حمزه رضی الله تعالی عنه د حوض سره د تورې بل واری پر وکړي او مړ یې کړي. اوس نو دغه اسود د بدر په ورځ د کفارو د طرفه څخه اول نفر دی چې وژل کېږي. ورونو، څرنګه چې مبارزه یا پهلواني زموږ په راتلونکو بیاناتو کې ډېره ذکر کېږي، نو اوس به په پوره تفصیل سره در وښیم. ستاسې دې د مبارزې مقصد او مفهوم په یاد وي. هغه داسې چې په پخوانیو جنګو کې جنګ لاس په لاس د تورې او نیزې وهل وه. د نن ورځې پر ډول توپ، طیاره، توپک او بمان نه وه. نو د جنګو عادت داسې و، کم وخت چې به دوه لښکره مخ په مخ سره ودرېده، د جنګ په اول او شروع کې به د یوه طرفه څخه یو پهلوان یا فارس پر آس سپور یا پیاده راووتی. د غیرت او مړانې بیتونه او اشعار به ویل چې په دغه اشعارو کې به د ځان او د خپلو پلرو او د خپل قوم صفت کاوه چې موږ توریالي او میړني یو. په میدان کې به ودرېدی او د دشمن و طرف ته به ویل، څوک دی چې زما سره قوت او همت، مړانه او غیرت معلوم کړي. د دې کار څخه به د دغه فارس او پهلوان دوه شیه مقصد وه. یو دا چې په دغه کار سره به خپل نوم او نشان په خپل قوم او وطن کې لوړاوه. همیشه به د قوي پهلوان او شجاع فارس په سترګه ورته کتل کېده، خاصتا هغه کسان چې په ډیرو مبارزو کې به د خپل مقابل طرف تر وژلو وروسته ژوندي پاته سوي وه. او دوهم مقصد یې دا و چې د خپل طرف د لښکر څخه ډېره لرې کړي، حماس او دلاوري پکښې پیدا سي. نو د دغه بل طرف څخه به هم یو پهلوان دغسې د اشعارو په ویلو په غرور او کبریا ور ووتی، لکه د نن ورځې کشتي یا رسلینګ. بیا به د دوی په مابین کې جنګ شروع سو، په تورو به سره وهل، هر یوه به د پهلوانۍ حرکتونه، حملې او دفاع، چالاکي او چسپاندي ښکاره کول، تر څو چې یو به ووژل سو. خو دغه مبارزه د جنگ په شروع کې کېده او تر مبارزې وروسته به
لشکر پر لشکر حمله وکړه، عمومي جنگ به شروع سو. دغه قسم مبارزه په ډیرو غزاو کې سوې ده، او بیا چې هر وخت مبارزه یا پهلواني وویل سي، دغه د دوو پهلوانانو یو په یو جنګ مقصد دی. بیرته قصې ته راسو. د جنگ تر شروع د مخه د کفارو د طرفه 3 پهلوانان راووته، چې دا نفر د قریشو د هغه شوف فارسانو او سردارانو څخه وه، او ټوله د یوې کورنۍ څخه وه. دغه نفر عتبه ابن ربیعه او د ده ورور شیبه ابن ربیعه، او دریم د عتبه زوی چې ولید ابن عتبه و. 3 نفره چې د قریشو مشران هم دي میدان ته راووته. او ویل څوک مبارزه کوي؟ فورا د انصارو د ځوانانو څخه 3 نفره ورووته، چې یو یې عوف ابن الحارث او بل یې معاذ ابن الحارث چې سره ورونه وه، او مور یې عفراء رضی الله عنها ده، او دریم یې عبدالله ابن رواحه و. د انصارو څخه دغه 3 نفره د هغه 3 مشرکانو و مخته د مبارزې دپاره ودرېده. مشرکانو نه پیژندل، نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل تاسې څوک یاست؟ انصارو خپل ځانونه ور وښول، هر یوه خپل نوم یاد کړي. مشرکانو ویل تاسې ښه قوم یاست، نسب مو لوړ، اشراف او زموږ سیالان یاست، خو موږ ستاسې سره کار نه لرو، بلکې د خپل قوم څخه نفر غواړو. او بیا یې نارې کړه، یا محمد صلی الله علیه و وسلم، موږ ته زموږ د قوم څخه زموږ سیالان راوباسه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل، یا عبیده ابن الحارث، چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکا زوی و، یا حمزه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا و، یا علی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکا زوی و. ور ولاړ سئ. دا ټوله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه نږدې اقربا دي، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم اوله قرباني په خپلو اقرباو ورکوي. دوی ورووته، او کم وخت چې د کفارو مخ ته ودرېده، هغو ورته وویل تاسې څوک یاست؟ دوی هر یو خپل نوم وریاد کړي. کفار ویل هو، تاسې زموږ سیالان یاست. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ او مبارزه شروع سو. عبیده رضی الله تعالی عنه چې په عمر تر ټولو زیات و، د عتبه سره مقابل سو. حمزه رضی الله تعالی عنه د شیبه سره مقابل سو، او علی رضی الله تعالی عنه د ولید ابن عتبه سره مقابل سو. حمزه او علی رضی الله تعالی عنهما خپل مقابل طرف ته موقع ورنه کړه، ډېر ژر یې ووژل. مګر عبیده او عتبه هر یو پر خپل مقابل طرف د تورې وارې وکړي. دواړه زخمي سوه او پر مځکه ولوېده. په دواړو کې روح سته او ژوندي دي، خو د حرکته ولوېده. علي او حمزه ژر ورغله، عتبه یې ووژي، او عبیده رضی الله تعالی عنه چې پښه یې پرې سوې وه د مسلمانانو لښکر ته راوړی. خو بیا د بدر تر غذا 4-5 ورځې وروسته چې مسلمانان مدینې منورې ته تله، په لار کې وفات سو. دا نو د بدر په جنگ کې د کفارو هغه اول مړي وه. کفار نوره مبارزه او پهلواني نه غواړي، ځکه 3 سرداران یې په یوه ور د لاسه ورکړه، چې دا و کفارو ته ډېره سخته ضربه وه. د دغه مبارزې آخر او انتها و کفارو او مشرکانو ته د بدۍ او بدبختۍ شروع وه. په یوه وار یې 3 نامتو فارسه او مشران د لاسه ورکړه. د کفارو قهر او غضب پر جوش راغله، او په یوه وار یې پر مسلمانانو هجوم وروړی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولیده چې کفار یو ځایي حمله کوي، نو یې عجبه امر وکړي. ویې فرمایل ټول مسلمانان پر زنګنو کښېنئ. کفار ورته ګوري، او دا اول وار دی چې په دې ډول سره جنگ ویني. په جنگ کې د عربو عادت داسې و چې حمله به کول او ځغستل به، بیا به حمله کول او ځغستل. لکه زموږ په وطن کې د چړو جنگ، چې و دې جنگ ته په عربي کې کر و فر وایي. وارې وکه او وځغله، بیا وارې وکه او وځغله. د عربو په جنگ کې دغه طریقه زده وه، نورې طریقې نه وې ورته معلومې. مګر اوس یو صف د جنگ دپاره پر مځکه ورته ناست دی او جنگ کوي. دوی نه پوهېده چې دا څنګه جنگ دی، مګر دا په جنگ کې نوې طریقه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهي وه.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لښکر امر کوي چې پر زنګنو کښېنئ او خپل ځانونه د غوښې څخه په زغرو سره ساتئ. حتی مسلمانانو پوره زغرې هم نه درلودې، ځکه دوی د جنګ دپاره نه وه راوتلي، نو هر یوه چې زغره درلوده ځان او د بغل ملګری یې په ساته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدئ چې کفار حمله وکړي، کې په غوښو ویشته لاس ناست اوسئ او ځانونه په زغرو ساتئ، او کم وخت چې کفار نږدې درته راغله په یوه وار ټوله پر راوغورځئ، د یوه سړي حمله پر وکړئ. د عربو دا قسم جنګ نه وزده، هغه یوه معلومه طریقه وه چې همیشه به پر هغه قسم جنګېده. خیر، ابو جهل پر کفارو د هجوم امر وکړي او کفار کرار مسلمانانو ته ورنږدې کیږي. بیا ابو جهل امر وکړي چې په غوښو یې ولئ. پر مسلمانانو د هره طرفه غشي اوري او مسلمانان د زغرو په واسطه ځانونه ساتي. په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر مرئي چې مهجع نومېدی یو غشي وموښتی او شهید سو. نو په بدر کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مرئي مهجع اول شهید دی، او دوهم غشي چې ویشتونکی یې نو معلوم او څوک نه سوه پوه چې د کومه طرفه راغلی، پر حارثه ابن سراقه رضی الله تعالی عنه وموښتی او هغه هم شهید سو. دغه دوه نفره د بدر د غذا اول شهیدان دي. او بیا پس له جنګه د دغه حارثه رضی الله تعالی عنه مور و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او ژړل یې، ویل یا رسول الله د حارثه د حاله مې خبره که، ځکه حارثه د مخه تر دې چې جنګ شروع سي ووژل سو او په نامعلومه غشي وویشتل سو، دا هم نه وه معلومه چې چا وویشتی. نو مور یې خفه وه، ځکه زوی یې په جنګ کې ګډون هم ونه کوي. نو دا په تشویش کې وه چې آیا د حارثه مرګ د شهادت دی که یا؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل د حارثه په حال مې خبره که، که په جنت کې وي خو صبر به وکم، او که غیر له جنت څخه وي د مور زړه دی، د دوژخ نوم یې نه یاداوه. نو ویل که غیر له جنت څخه وي الله عز وجل به هغه کارونه وویني چې زه کوم. مقصد یې ژړا، د ځان وهل او کالي څیرل وه، او دغه کارونه لا تر دغه وخته نه وه حرام سوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه لو خبره ورته وکړه او ویې فرمایل یا ام حارثه ویحکې، ایا ته لیونی سوې؟ د الله جل جلاله سره یو جنت نه دی بلکې 8 جنتونه دي، او ستا زوی د دغه جنتو څخه فردوس اعلی ته رسېدلی دی. ورونو، دا د شهید مرتبه او درجه ده چې په فی سبیل الله جنګ کې شهید سي، دغه مقام ورکول کیږي. نو ام حارثه خوشحاله سوه او رهي سوه. اوس چې د کفارو د طرفه هجوم شروع سو او مسلمانانو ته ښه ورنږدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې اوس نو جنګ شروع کړي. اصحاب کرامو هم په جنګ شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنګ امریت او قومنده و قومندانانو ته وسپارل، او دی علیه الصلاة وسلام و هغه خپل ځای ته چې د لښکر تر شا یا د لښکر تر څنګ جوړ سوی و د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا ولاړئ. هلته لمونځ او دعا کوي، ځکه چې اوس جنګ شروع دی او د جنګ مسؤلیت د هغه قومندانانو پر غاړه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وظیفې ورسپارلې وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پورته کوي او خپل رب ته دعا کوي، وایي الهي هغه وعده چې دې راسره کړې ده هغه راپوره کړې. د دغه دعا په وخت کې هلته جنګ ډېر شدید سو او د جنګ ژرنده په ډېره تیزي سره ګرځېده. جنګ و هغه خپل اعلی مقیاس ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله دعا کې وایي الهي که ته نن ورځ دغه مسلمانان هلاک کړې، بیا نو په مځکه کې ستا د عبادت دپاره څوک نه پاته کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کوي، خپل رب ته عجز او زاری کوي. دونه عجز او دعا یې وکړه چې تر دغه د مخه یې هېڅکله په دعا کې دونه ډېروالی او عجز نه و کړی. دونه دعا یې وکړه چې د اوږو څخه یې پټو ولوېدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پټو پر اوږو ورپورته کوي او ویل یا رسول الله، قسم په الله چې ستا رب تا نه کښته کوي او نه ذلیله کوي. دغه دعا دې بس او کافي ده، بس ته و خپل رب ته دې ډېر عجز وکړي.
په دغه وخت کې الله عز وجل و ملائکو ته امر وکړي چې د مؤمنانو نصرت او کومک وکړي. الله عز وجل د سورة الانفال په 12 نمبر آیات کې فرمایي اذ یوحي ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت در په یاد که چې ستا رب و ملائکو ته وحی وکړې چې مؤمنانو ته ووایي چې بېشکه په نصرت او کومک زه ستاسې سره یم. نو ای ملائکو تاسې هغه کسان ثابت کړئ چې مؤمنان دي او ژر به بیره د هغو کسانو په زړو کې واچوم چې کافران سوي دي. او الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی نازل کړی چې زه به زر ملائکې پرله پسې ستاسې د کومک دپاره در ولېږم. الله عز وجل د سورة الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. یعنی بېشکه زه کومک کوونکی یم ستاسې سره په زرو ملائکو چې پرله پسې به در تلونکي وي. یعنی په یوه وار سره نه راځي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه پریشانۍ چې یوړي او بیا یې سر راپورته کوي ویل یا ابابکر زیری در کوم دغه جبریل دی راغلی او د آس پر پښو یې ګرز پروت دی. او په بل روایت کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابابکر زیری در کوم د الله عز وجل نصرت راغلی دغه جبریل دی چې د آس قیزه یې نیولې ده او د آس پر پښو یې ګرز دی. ملائکې راغلې چې په دغه جنګ کې ګډون او اشتراک وکړي. ورونو د بدر تر غذا د مخه په هیڅ جنګ کې ملائکو داسې ګډون نه دی کړی چې جنګ دې هم کړی وي. په هیڅ جنګ کې او هیڅ کله نه ده پیښه سوې چې ملائکو دې جنګ کړی وي مګر غزوة البدر اوله معرکه او اول جنګ دی چې په هغه کې ملائکې جنګ کوي. ځکه دا د حق او باطل په مابین کې اوله او عظیمه معرکه ده چې د اول وار دپاره پیښیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عریش د دروازې څخه په داسې حال کې راووتی چې زغره یې اغوستې وه او دغه آیات شریف یې وایه سیهزم الجمع ویولون الدبر چې دا د سورة القمر 45 نمبر آیات دی. یعنی ژر ده چې د دوی جمع او ټولنه به ماته سي او مسلمانانو ته به په جنګ کې شاوې ور وګرځوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو مټ خاورې واخیستې مخ پر قریشو ودرېدی او ویې ویل شاهت الوجوه او دغه خاورې یې د کفارو پر طرف ور وغورځولې. د مشرکانو د لښکر ځینې کفار چې بیا په وروسته کې مسلمانان سوه هغه وایي په والله په موږ کې داسې څوک نه سو پاته چې و سترګو پزې او خولې ته دې دغه یو مټ خاورې نه وي رسېدلي او هر یوه د دغه خاورو په سبب سترګې مښلې. او د دغه خاورو ویشتلو په باره کې الله عز وجل د سورة الانفال په 19 نمبر آیات کې فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم کم وخت چې تا دغه ویشتل وکړه دغه ویشتل تا نه دي کړي مګر الله دغه ویشتل کړي وه. ځکه د بشر ویشتل داسې نه وي چې یو مټ خاوره دې د پوره لښکر و سترګو ته ورسېږي. دا ویشتل د الله عز وجل ویشتل وه. په دغه جنګ کې بشر یا مسلمانان یوه آله او وسیله وه خو په حقیقت کې د دغه جنګ ترتیب د الله عز وجل د طرفه څخه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل آخري اوامر و لښکر ته صادروي او ویې فرمایل ټینګ ودرېږئ قسم په هغه ذات چې د محمد نفس د هغه په اختیار کې دی. هر هغه څوک چې نن ورځ د کفارو سره جنګ وکړي او په داسې حال کې ووژل سي چې پر دښمن ورهي وي او د تیښتې په حالت کې نه وي الله عز وجل به هغه خامخا و جنت ته داخل کړي. او ویې فرمایل و هغه جنت ته ور ولاړ سي چې بر یا عرض یې د آسمانو او مځکې پر اندازه دی. دلته یو صحابي ولاړ و چې نوم یې عمیر ابن الحمام و او یو څو دانې خرماوې یې په لاس کې وې چې خوړلې. ویل یا رسول الله څنګه دې وویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عمیر
والله یو ستاسې څخه نه وژل کیږي مګر هغه به و داسې جنت ته داخل سي چې عرض یې د مځکې او آسمانو پر اندازه دی. عمیر ویل بخن بخن دا یوه عربي جمله ده چې هغه وخت ویل کیږي چې یو شی ډېر ښه او پر طبیعت برابر وي. نو عمیر ویل بخن بخن. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل په څه سبب دې دا جمله وویل؟ ده ویل زما او د جنت په مابین کې بل شی نسته بې له دې څخه چې دغه کفار مې ووژني. والله یا رسول الله زما دا امید دی چې زه د دغه جنت د اهله څخه یم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ته د دغه جنت د اهله څخه یې؟ عمیر و هغه خرماو ته وکتل چې د ده په لاس کې وې او ویې ویل که دونه صبر وکم چې دا خرماوې خورم دا ډېر اوږد ژوند دی. نو یې هغه د لاس خرماوې وغورځولې او پر کفارو یې حمله وکړه. نور یې هم مړه کړه او دی هم شهید ووژل سو. عمیر رضی الله تعالی عنه هم د بدر د شهیدانو څخه دی. دا د صحابه کرامو حرص د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر اطاعت او پر جنت و. دونه صبر یې نه وکړي چې دغه څو دانې خرماوې وخوري. ویل دا ډېر اوږد ژوند دی او ما د جنت څخه ځنډوي. د مسلمانانو شوق و جنت ته دغسې وي چې وفي سبیل الله شهادت ته ورځغلي که څه هم په وږي نس وي. دغه رنګه عوف ابن الحارث چې مور یې عفرا ده د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه. ویل یا رسول الله رب عز وجل د بنده پر کم حال د خوښیه څخه خاندي، یعنی د بنده په کم حال خوشحاله کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د دشمن په مابین کې لڅ غوټه کېدل. عوف رضی الله تعالی عنه هغه زغره چې اغوستې یې وه وکشه او ویې غورځول، توره یې واخیسته او په دشمن ورننوتی. تر هغو یې جنګ کاوه چې شهید ووژل سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر مسلمانانو د مقابل هجوم امر وکړي، په دغه وخت کې د دشمن هغه اولنی هجوم سپک سوی و، حماس یې پاشل سوی و. دا هغه حکیمانه نقشه وه چې د مسلمانانو د موقف پر لوړېدو یې ډېر اثر وکړي، ځکه مسلمانان د خپل حربي قوت په شروع کې وه، د مخه دوی ناست وه، خو اوس د خپل اعلی قومندان د امر سره سم یې په یوه داسې یو ځایي حمله شروع وکړه چې دغه هجوم و دښمن ته ډېر تریخ و. نو مسلمانان د دښمن په څپو کې پرله اوښته او د هغو غاړې یې پرې کولې او دې یې بیا نور هم نشاط او حماس ورزیاتاوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې ولیدی چې زغره اغوستې ولاړ دی او په پوره یقین او صراحت سره وایي سیهزم الجمع ویولون الدبر. نو مسلمانانو ډېر شدید جنګ کاوه او ملایکو یې کومک کاوه. د بدر په غذا کې ملایکو داسې ګډون کړی دی چې جنګ یې هم کاوه، ځکه پس له هغه څخه چې جنګ خلاص سو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل که غواړئ چې هغه کسان چې تاسې وژلي دي او هغه کسان چې ملایکو وژلي دي سره وپېژنئ، د وژل سوو کسانو په غاړو او ګوتو کې د سوځلو په آثارو او علامو پسې وګورئ. پر هر مړي که د سوځلو علامه وه هغه ملایکو وژلی دی، ځکه ملایکو د اور په تورو جنګ کاوه. صحابه کرام وایي موږ په وژل سوو کسانو کې وکتل رښتیا هم داسې کسان وه چې سوځل سوي وه. ابن سعد د عکرمه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي په دغه ورځ به د یوه سړي سر پرې سو، خو دا به نه وه معلومه چې چا وواهه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د مسلمانانو یوه سړي د مشرکانو په یوه سړي پسې ځغستل چې دغه مسلمان لوړ د چلاخې د وهلو آواز واورېدی او د یو چا غږ یې واورېدی چې ویل یې را د مخه څه حیزوم، او بیا یې ولیده چې د هغه مشرک چې د ده مخ ته و سر یې پرې سو. هغه مسلمان دغه قصه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل رښتیا وایه دا د دریم آسمان څخه کومک و. نو دا ملائکه وه چې خپل ملګري ته یې ورنارې کړه او بیا یې کافر وواهه. ابو داود المازني رضی الله تعالی عنه وایي زه په یو مشرک پسې وم چې په توره یې ووهم،
د مخه تر دې چې زما تور ور ورسېږي د ده سر په هوا سو. زه پوه سوم چې دا د بل چا واری و چې سر یې ور پرې کړي. مقصد دا چې د بدر په غذا کې ملائکو عملي ګډون کړی دی. بې له بدره څخه بل هیڅ داسې جنګ نسته چې په هغه کې د ملائکو په خپله جنګ کړی وي. فقط دغه یو د بدر جنګ دی چې ملائکو اشتراک یا ګډون پکښې کړی دی. هو د حنین په ورځ ملائکې د جنګ میدان ته حاضرې سوې، خو جنګ یې نه دی کړی. او دا هم باید وویل سي چې نصر او بری یوازې او یوازې د الله عز وجل د طرفه څخه دی، نصر د ملائکو د طرفه نه دی. محترمو ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فتنه به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.